د کیرن بازار وسنګ ته بهیدونکي دې مانده ته نیلم ویل کیږي چې د ټوله کشمیر اوبه په دې لاره باندې ځي او پنجاب اوبه وي. دا مانده یوازې د طبیعت ښکلا نه ده، د دې وشاته د کشمیر یو لوی تاریخ پټ دی. د مانده یوه غاړې ته آزاد کشمیر چې د پاکستان په قبضه کې دی او بلې غاړې ته جمهور کشمیر چې د هندوستان په قبضه کې دی. پخوا دا یو ریاست ولو، خو پاکستان او هندوستان پر دې باندې جګړه وکړه، نیم پاکستان ونیوی او نیم هندوستان ونیوی او له اوسه د دوی پر دې باندې جګړې روانې. خو د کشمیر خلک دا وایي چې زموږ ژبه، کلتور، مذهب یو دی، پخوانۍ رشتې سره لرو. موږ نه غواړو چې یا د هندوستان سره یا د پاکستان سره موږ ګډ سو، بلکې موږ وځان ته یو جلا ریاست غواړو او د دې لپاره دوی له وسه مزاحمت کوي. پاشه زه ځم د هوټاله پورې ملګرو له به ځان ورسوم. باران هم نری نری باران را باندې شو سله، ملګري به زما په انتظار یې. بس الله دې پرده وکړي که د دې کې کشمیر خلک دي که د هغه ضد دي. د نیلم مانده وسنګ ته خوندونه اخیستل کېدو وروسته باران تیز سولو او زه کیرم بازار خواته ولاړم. هلته مې د روډ وسنګ ته یو پښتون بابا ویل دی چې د موچي کار یې کوي. د ده تر څنګ کښېنستلم، چای مې هم راوغوښتلې او ورسره په خبرو شولم. راته ویل چې زه د باجوړ یم، نو د باجوړ په حالات باندې پوښتنه ځینې وکړله. غم یې په سترګو کې ښکاره کېدی او راته ویې ویل چې هلته حالات ډېر زیات خراب دي، بې ګناه خلک وژل کېږي او خلکو خپل کورونه پرېښي دي، نورو سیمو ته کډې کوي. دا خبرې چې مې واورېدلې نو زړه مې دردونکی سو او سوچ مې کوي څنګه یو مسلمان بل مسلمان وژني، د هغه کور ورسوځي، د هغه ژوند ورتریخوي. آیا د هغه ورځ یېره ده چې دی به مري او الله ته به حساب ورکوي؟ کوم خلک چې د بېګناه خلکو ژوند ختم کوي د خپلې فایدې لپاره، هغو ته وایم چې دا دنیا فاته ده. که ته څومره هم طاقت یا مال ولرې، دا و نورو ته پاتېږي، تا سره به یوازې ستا ښه عمل او کردار ځي. د بل ژوند ختم کول، د بل ژوند تریخول یا د هغه په ژوند کې تکلیف راوستل، دا کامیابي نه ده. کامیابي دا ده چې ته د هغه په ژوند کې اسانۍ راولې. یاد ولره، د بل ژوند ختم کول یا تریخول یا د هغه کور ورسوځل، د دې سره هیڅکله هم ستا په کور کې به رڼا نشي را. تاسو ورته ګورئ دی څنګه د یوه سره په مجلس لګیا دی خاندي. پښتون هم هر ځای ځان ایډجسټ کولی شي. هره قسم خلک دي. د غیر کشمیر خلک خو ډېر ښه دي، داسې امن پسنده دي، نرم خلک دي، ښه خلک بیخي زیات دي. او خو دا زموږ پښتانه هم در شان دي، د هر ځای ځان ایډجسټ کولی شي. هر رقم خلکو په منځ کې دی ځان ایډجسټ کولی شي هلته. نو ملګرو له ورځمه چې د دوی کوم مشوره ده چې څه کوو، نن کومې خواته ځو. له دې بابا څخه مجلس کولو وروسته هوټل ته رالم چې ملګري هم راپورته سوي ول او د خپل مور او پلار سره په ویډیو کال باندې لګیا ولو د کشمیر د ښکلا یې ښکاره کوله. زما هم زړه وغوښتي چې مور او پلار ته ویډیو کال وکړم، خو بدقسمتي څخه زموږ په سیمه کې د ریاست لخوا د موبایل سیګنل او نټ د یوې میاشتې راسې بند ولو. ارشد څه دی، خپل مور او پلار سره په ټلیفون باندې ګایېږي، ورته یې ښکاره کوي چې دا خوا هغه کشمیر دی چې انډیا نیولی دی او دا موږ ولاړ دا کشمیر دی چې پاکستان نیولی دی. د یاسین زه ښکاره کوي. نو په دې ساعت باندې ما ته هم خپل مور او پلار رایاد سړی حال به ورکړي چې زه هم دا د دې ځای ته راغلی یم، څه وکړم چې راغلی یم، حال مې نه دی ورسره کړی. هغه په دا باندې چې یوه میاشته کېږي چې زموږ سیمه کې په پوره بلوچستان کې نیټ بند دی، سیګنل هم زموږ په کلي هغسې سیګنل اوس کار نه کوي. ریاست نیټ دا پر بند کړی دی. نو بس حال شی نسته مو ورکوئ، بس خالي د دې دوه یې راپسې دی هم چې د ناکله ما ورکولې حال شی نسته، بس خالي دوه یې رالټوئ. نو دا سینز دی. بس بیا چې انشاءالله کور ته ولاړ شم نو ګرده به ښکاره کړم دا ځایونه تللي ولم، الله دې په خیر ورسوي. څنګه خوند یې وکړي مور پلار سره چې وږی دی؟ ډېر خوند یې وکړي. بس ایمانه ته لاړ شئ. څو ورځې ما نور وام کراچي کې سیګنل شته، ته لاړ شئ حال ورسره کوي. زموږ په خوا اوږده ساعت سیګنل لا نشته. خبره خو ده. بڑا مزه رہا ہے. آپ کا ہوٹل زبردست د دې ډېر ښه هوټل دی او ښه ارزانه دی. کله چې هم راسي د دې په هوټل کې سټې کوئ.